رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال أيضا رب العالمين في القرآن العظيم: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د اسلام ورونو، الله تعالی مو سره زما عملنامه ورځ په قیامت باندې په ښي لاس درکړه او اله العالمین د ټولو زموږ او ستاسو د حسناتو نصیب وکړي او د ژوند کومه ګړۍ چې زموږ تېرېږي الله جل جلاله دې د الله تعالی په یاد او ذکر او عبادت باندې تېره کړي. کوم آیتونه چې ما ولوستل زما ورونو، د دې آیتونو اول آیات د سورې ملک 15 آیات دی چې الله جل جلاله فرمایي: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغې ګرځولې ده دا ځمکه ذلولا ارامه. فامشوا في مناکبها، وګرځېږئ په دې په اوږو د ځمکو، په لارو د ځمکو او په غرونو د ځمکو باندې. وکلوا من رزقه، او د دې ځمکې د رزق نه څه شی چې پکې پیدا کېږي هغه وخورئ. وإلیه النشور، او دا یاد لرئ چې الله تعالی ته بیرته ورتګ دی او ورته جمع کېږو. او په بل آیات شریف چې ما ولوستو هغه به وروسته ترجمه کوم، خو اول د دې ترجمه درته وایم. الله جل جلاله چې کومه ځمکه سړي دپاره نرمه پیدا کړې ده، نن بیا هم د ځمکې په باره کې د بیع او شرا په برخه کې د دې په باره کې غږیږو چې کومې ځمکې چې شاړې دي او کومې ځمکې هغه غله نه کوي، دانه نه کوي، دشتې دي او د زراعت وړ وي، بنجر نه وي، سیند او دریاب جهیلونو نه وي نیولي، جر نه وي او خرابې نه وي، او داسې دشتې او د غرونو څنګ سر کې نه وي، یا داسې غرونو کې وي چې ټول سنګلاخه او تیږه وي چې داسې ځمکې نه وي، په نورې شاړې ځمکې چرته وي، نو هغه هر څوک کولی شي چې آباد یې کړي. امام صاحب ابو حنیفه وایي اجازت د امیر شرط دی په داسې ځمکو کې، او امام صاحب شافعي او امام صاحب محمد او امام صاحب ابو یوسف وایي چې شرط نه دی، هر څوک چې آباد یې کړي شاړې ځمکې د همغه کېږي. په هر صورت باندې چرته چې شاړې ځمکې وي او قابل د زراعت نه وي او څوک ولګېږي او هغه قابل د زراعت وګرځوي او هغې باندې خواري وکړي او هغې ته اوبه تېرې کړي، دا هغه بهتر کار دی چې هم په عایداتو کې زیاتوالی کېږي او هم د یو چا دپاره کار او رزق پیدا کېږي. او دا ځمکې به په دوو ترتیبونو باندې استعمالوي، یا بیا په داسې یو ترتیب استعمالوي چې د ځمکې لپاره به څه کوي، د ځمکې لپاره به څه غني او څه به کوي، د ځمکې په برخه کې به څه کېنستل کوي، او یا به داسې وي چې ځمکې باندې به تعمیر جوړوي. د تعمیر جوړولو او د ځمکې د زراعت کولو د دواړو یو شی دی. کله که پې تعمیر کېږي نو سړی تعمیر دپاره جوړوي، او کله چې پې تعمیر نه کېږي نو د زراعت دپاره جوړېږي. په دې دواړو کې چې په هر شي باندې جوړه شي
په هر شي باندې جوړه شي د هغې لپاره لازم دي چې باید یا تعمیر یې وشي او یا یو څه ورته جوړ شي. دا دواړه ځمکې د دې صلاحیت لري هر څوک چې باید دا ځمکې جوړې کړي. په هر صورت باندې د دې جوړول د ځمکې دا د امیر د اجازې پورې اړه لري یا بدون د اجازې نه وي. په هر لحاظ باندې اوس له دې دپاره چې ځمکه څنګه خړوبه شي او څنګه جوړه شي، الله جل جلاله فرمایي چې ما ځمکه تاسو دپاره ګرځولې ده. جعل الله لكم الارض ذلولا، نرمه او اسانه او مسخره مې ګرځولې ده. ځمکه مې د کاڼي په شان سخته هم نه ده ګرځولې، ځمکه مې د خټې په شان هم نرمه نه ده جوړه کړې لکه د مالوچو او یا د خټې په شان، او ځمکه مې د اوبو د سیلان په خاطر باندې هم نه ده جوړه کړې. په لهذا د دې ځمکې نه مې داسې یو څه کړي دي چې ستاسو د زراعت دپاره وي، ستاسو د ښېګڼو دپاره وي او ستاسو د کار کولو دپاره وي. نو ځمکه کې ما درته دا شیونه جوړ کړي. که رښتیا هم ځمکه جوړه نه وي، ارامه نه وي او دې دپاره قابل زراعت نه وي، هېڅوک نشي کولی چې په دې باندې زراعت وکړي. په لهذا دغه ټولې ځمکې چې جوړېږي دا د زراعت دپاره قابل جوړېږي او د زراعت د قابل کېدو ځمکه همیشه دپاره دا د الله تعالی یو ډېر لوی رحمت او یو ډېر لوی احسان دی. اوس دې ته راځو چې کله ځمکه جوړه شوه او کله ځمکه جوړه شوه او برابره شوه، نو ضرور خبره ده چې هغې کې به تاسو زراعت کوئ. فمشو فی مناکبها، مناکب اوبو ته ویلی کېږي، د ځمکې په مناکبو باندې مه وګرځېږئ، او په بله اصطلاح کې په لارو ته وایي، د ځمکې په لارو کې وګرځېږئ، د ځمکې په غرونو کې وګرځېږئ. نو په دې درې واړو کې هر شي کې چې وګرځېدئ که د زراعت دپاره قابل وي او ګرځېده د دې لپاره کېږي چې کله دا د معامله او تجارت کوئ د تجارت دپاره هم قابل وي. په هر صورت باندې د ځمکې نه فایده اخیستل، ځمکه آبادول، د زراعت دپاره برابرول، فلهذا دا د ځمکې فایده اخیستل دي. او که بیا فرضاً دا ځمکه نرمه وي او یو څوک یې وکري او یو څوک یې جوړه کړي، نو دا هغه بهترین کار دی چې د خلکو په ځمکو کې برابریږي. بیا الله جل جلاله فرمایي فمشو، امر کوي، فی مناکبها وګرځېږئ د دې په لارو او په غرونو کې، وکلو او اخرئ د دوی نه، من رزقه د رزق ځینې. کله چې تاسو د رزق نه و الیه النشور، خو دا وایي ونه وایي چې زمونږ ځمکه زیاته شوې ده، مونږ په ځمکه کې ډېر زیات کار کړی دی او دغه ټولې ځمکې ځان دپاره د دې لپاره تسخیر کړي چې هغه ټولې ځمکې ستا وي او د بل هېچا نه وي. وپوهېږئ چې په دې کې به انصاف کوئ. و الیه النشور، او ورځئ به د الله جل جلاله حضور ته په هغه ترتیب باندې چې درنه به پوښتنه کېږي چې په ظلم هم د بل چا ځمکه نه وي نیولي، په دومره ځمکه هم نه وي نیولې چې نه پکې کار کولی شي او نه بل څوک کار کولو ته پرېږدي. په لهذا دا شیونه به مراعات کړې، نو بیا به ځمکه به نیسي، یعنې الله ته ورتګ دی. او بل آیات شریف چې ما ولوسته، قال موسی لقومه، وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اس کله چې مصر ته ورسېده او د فرعون د ظلم نه بچ شو، نو بیا یې وفرمایل استعینوا بالله، کومک وغواړئ د الله نه په څه شي باندې، واصبروا او صبر وکئ ای بني اسرائیلو، ان الارض بېشکه دا ځمکه چې ده لله د الله لپاره ده، یورثها په میراث ورکوي هغه چاته من یشاء څوک چې وغواړي الله جل جلاله من عباده د خپلو بندګانو ځنې. والعاقبة للمتقین، او عاقبت او ښېګڼه ټوله د متقیانو او د پرهیزګارانو دپاره په آینده کې. دا سوره اعراف دی او د دې اعراف صورت 128 آیات دی. او په دې کې موسی کلیم الله چې کله مصر ته ورسېده نو هیڅ شی نه و، ځمکې نه وي، تکلیف و زحمت و، بیا بني اسرائیل چې هلته په مصر کې ډېره شوي و نو هیڅ شی نه لره،
نو موسی کلیم الله ورته ویل چې صبر وکړئ الله جل جلاله ډېر مهربان ذات دی او الله جل جلاله به درته د دې زمینه اسانه کړي او ځمکه میراث رسیږي انسانانو ته په څه رقم باندې میراث رسیږي زمونږ او ستاسو دا ځمکې زمونږ او ستاسو د پلار وي زمونږ او ستاسو د نیکه وي او بیا ورو ورو دا ځمکې زیاتېدلې او ښه کېدلې تر دې حده پورې چې نن سبا وګورئ دا ځمکې مونږ او تاسو ته رارسېدلي قرنونه زمانې یو د بل نه پاتې شولي یعنی این ځمکه د چا قطعي ملکیت نشي ګرځېدلی بلکې دا په وراثت باندې یو بل ته پاتې کېږي په لحاظه د وراثت د ځمکې لپاره سړی د بل چا حق باید ونه خوري د بل چا په حق باندې باید ظلم ونه کړي ځمکه هغه وخوري کوم یو چې د الله جل جلاله رضا پرې حاصلېږي او بیا په ځمکه کې عشر ورکړي بیا ځمکې د عشر دپاره جوړې شوي دي بیا د خراج دپاره جوړې شوي دي او بیا د عشر دوچند عشر دپاره جوړې شوي دي دا هغه ځمکې دي دویم الله جل جلاله اوبه پیدا کړي دي اوبه یې د نهرونو پیدا کړي په دې کې لکه څنګه چې په ځمکو کې د الله جل جلاله قانون جاري کېږي همدغسې په اوبو کې هم د الله تعالی قانون جاري دی لوی نهرونه او بحرونه وي ویالې او کانالونه وي چینې او کاریزونه وي کویان وي او دې ټولو نه فایده د اوبو اخیستل کېږي د ځمکو لپاره او د خپله د اوبو د ورکولو او خړوبولو لپاره خپل قوانین لري اسلام په خپل منځ کې په لحاظه د دې ځمکو ورکول اخیستل هر څه وي هو دا ځمکې لکه څنګه چې امام صاحب ابو حنیفه وایي چې د امیر په اجازه د خلکو ته ورکول شي امیر وایي څوک وي هغه څوک چې عدالت کوي هغه څوک چې د یو ملک اسلامي خلیفه وي هغه څوک چې د مسلمانانو د ټولو غمخور وي او هغه چاته ځمکه ورکوي چې نه د دې لپاره چې د نوم نشان خاوند وي نه د دې دپاره چې یو عاقل او لټ سړي دپاره یې ورکړي د یو کسل سړي دپاره یې ورکړي چې په ځمکه کې کار نشي کولی یا یو داسې سړي ته ورکړي چې هغه هم ټول عایدات لري او هم هر څه کولی شي او بیا هم ورته نوره ځمکه هم ورکول کېږي بلکې دا ځمکې د فقیرانو دپاره ورکول شي غریبانو دپاره دې ورکول شي د هغه چا دپاره دې ورکول شي چې دوی ځمکه کې کار کولی شي په لحاظه د دې کار کولو لپاره باید ځمکه عیار شي او د هغه چا دپاره ورکول شي چې هغه پرې کار کوي رسول صلی الله علیه وسلم کوم حدیث چې ما ولوسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځمکې د هغه چا دپاره دي ځمکې هغه څوک حقدار دی او هغه څوک کولی شي چې ځمکه وکري لکه وایي چې عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي من عمر ارضا څوک چې ځمکه جوړه کړي او صفای کړي او کشت برابره کړي لیست لاحد فهو احق دا د هیچا نه وي دا ځمکه په لحاظه دی د جوړولو دپاره چې دا مالک ځمکه ده دی آبادولی شي همدغه قانون چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وروسته قضا به عمر رضی الله عنه همدغسې وکړه ټولو خلکو ته یې شاړې ځمکې وویشلې څوک د یو ځای نه بل ځای ته بلاړه فی خلافته په خپل خلافت کې رواه البخاري تر دې حده پورې چې د نجران خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دوی د عقیق ځمکې ورته ورکړې په عراق کې یو ځای نه بل ځای ته انتخاب کړه بیا دغه ځمکې په څو قسمتو باندې ویشل شوي دي یوه هغه ځمکه ده چې شاړه وي او مطلق پرته وي مثلا د کلي او د دهکدې د خوا سره پرته وي د دې دهکدې سره چې کومه یوه ځمکه پرته وي د دې نه باید څومره لرې وي چې څوک یې آباده کړي ځینې کتابونو کې دا وایي چې دا دومره لرې وي د دې دهکدې نه چې یو انسان اواز وکړي باید اواز یو ځای ته ونه رسېږي چې هغه ځمکه باید آباده شي شاړه هغې ته ویلی کېږي دویمه هغه ځمکه وي ځینې علما دا وایي چې سپی اواز وکړي او د سپي اواز چېرته ونه رسېږي نو هغه ځمکه شاړه ځمکه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف یوړ نو هغې د شاړې ځمکې هغه کسانو ته ورکړې کوم یو ته به یې چې خوښه وه او فقیر به او کار بیا پکې کولی شو بالاخره د مدینې ځمکې خلکو ته وویشلې او د هغې د ویش په نسبت باندې دا شو چې ټولې ځمکې یا د کورونو سوي او یا د زراعت وړ وګرځېدلې په لحاظه هر ځای کې چې څوک وو راتله به او مدینه کې ځمکه ورکول کېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه صحابه کرامو ته کورونه هم ورکول شو هغوی هم آبادې کړې
هو امیر د دولت خلیفه د دولت وګوري چې څومره شاړې ځمکې دي مطابق د آسماني قانون مطابق د آیاتو د حدیث ټولو خلکو ته ځمکې وویشي او ورکړي ورته نو خلک هم ماړه شي په کار هم مصروف شي او د کانالونو نه او د اوبو نه ورته کار واخلي او یا په خپله باندې خلک په دې باندې اوس موږ تاسو ډېر ذرایع لرو لکه چای عمیق یا کویان جوړولی شو نو ځمکې باید دشتې پاتې نه شي باید خلکو ته تقسیم شي دا یو د اسلامي دولت دپاره یوه ښه پروژه او یو ښه کار کول دی یو ښه پلان دی الله جل جلاله دې ورته توفیق ورکړي چې د دې خلکو د چوکۍ نه لږې راوړاندې شي او د دې ځمکو ته هم مخه شي تر څو پورې د اسلامي دولت قوت پیدا شي او خلکو ته کار ورکول شي کله چې د ځمکې ته ورکول کېدل فرمایي ابن عباس رضی الله ان الصعب بن جسامته یو صحابي رضی الله عنه دی هغه وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده یقول لا حما الا لله ورسوله هیڅ اورشو نشته هیڅ ځمکه نشته مګر هغه شاړه ځمکه او یا هغه اورشو چې ده چې چراګاه د مال وي او یا د نورو خلکو د نورو عامو منفعت یا مصلا وي او یا د نورو ټولنو ځایونه وي هغه د چا دپاره ده هغه صرف د الله او د رسول دپاره ده یعنی دوی رسول الله د جل جلاله رسول کولی شي چې دغه ځمکې په خلکو باندې وویشي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عروته روایت کوي د زبیر رضی الله عنه د یو انصاري سره په اوبو باندې جګړه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جګړه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې اوبه کله چې ستا پټې اوبه شو زبیره رضی الله عنه نو ته به بیا دا اوبه لږې زر دې بل انصاري ته ورکړه د دې ځمکه مخکې وه او اوچته وه نو بیا به دې ته ورکړي کله چې زبیر رضی الله عنه ته دا خبره وکړه انصاري ورته ویل دا ستا د ترور زوی دی ځکه ته ورته د دې طرف باندې قضاوت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ویسور شو د قهر نه او په غصه شو چې ما خو سمه خبره کړې او د انصاف خبره مې کړې ده د پټې مخکې دی او ما بیا ورته وویل چې ته د ده سره احسان وکړه زر ورته اوبه ورخوشې کړه نو بیا یې مخ راواړو او بیا زبیر رضی الله عنه ته وویل چې ځمکه دې ښه ډکه کړه پولې ټولې ډکې کړه او کله دې چې ښه په پټي سیراب شو هغه کوم د احسان خبره چې درته ما کړې وه هغه هم مه کوه ښه ځمکې دې ډکې کړه او بعد د هغې نه بیا انصاري ته ورکړه فلهذا د ځمکو دپاره کومې ځمکې چې د اوبو نه مخکې دي هماغه ځمکې به اول خړوبه شي او بیا وروسته اوبو ته لاړ شي اوس د اوبو خبره دا وي چې اوبه خو ټیک ده چې اوبه راځي او اوبه خلکو ته راځي خو اوبو کې که چېرته سیحون او جیحون وي یا هغه دریابونه او بحرونه نه اوبه اخلي نو هغه به مکمل عشر به ورکوي او هغه ځمکې چې هغه په خړوبه کېږي په چای عمیق باندې او یا په یو تکلیف په ذریعه باندې هغې ته به عشر العشر وي یعنې شلمه برخه به وي کوم چې د اوبو د جیحون او سیحون نه وي هغه به لسمه برخه به عشر ورکوي او کوم یو ځمکې چې د هغې نه لرې وي او خپل زحمت باندې سړی اوبه خور ورکوي او خړوبه کوي هغه به شلمه برخه په عشر کې ورکوي اوس راځو دې ته چې رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مدینې ځمکې ورکول کېدلې صحابه و کرامو ته او صحابه و کرامو به ورته عرض کو خو دا په څه ترتیب باندې ورکول کېدلې یو ورځ زبیر رضی الله عنه ته وایي په دې اس باندې دې سور شه او څومره ځمکه باندې چې ستا اس منډه واخلي او کوم ځای پورې منډه وکړه نو هغه ځمکه ستا شو نو زبیر رضی الله عنه چې په اس باندې سور شو داسې لږه ټوټه چې لاړ اسې ودرېد نور اخوا ته تللی نه شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کوم ځای پورې ستا اس منډه واخلي نو اس منډه یو ځای پورې واغوستله نور نه شو تللی بیا زبیر رضی الله عنه ورسره عصاچوب او لکړه وه دا یې وړاندې ګزار کړه چې هغې ځای پورې زما مکړه شو اس خو مې نه ځي اوس نو راځه دا لکړه هم ګزار کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل خیر دی ستا عصاچوب چې کوم ځای ته رسېدلی دی هماغه ځمکه هم ستا شوه اوس عن عباس رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه زوی عبدالله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المسلمون شرکاء مسلمانان شریکان دي فی ثلاث په درې شیانو کې الماء والکلاء والنار ما اوبه سیحون او جیحون اوبه څوک کنټرول کولی نه شي
څوک ملکیت خپل کولی نشي هو استفاده یې په دې ترتیب کولی شي چې کله اوبه را اخلي نو ویاله ته تېرولی شي کانال ته تېرولی شي خپل ځان د استفادې دپاره او که چاته ضرر او تکلیف نه وي دویم هغه کلا او هغه مرعا ده یا هغه چراګاه ده یا هغه څړځی دی چې په هغې کې حیوانات څریږي هغه د چا ملکیت نشي کېدلی هیڅ یو شداد یو نمرود هیڅ یو زورور یو بانفوزه هیڅ یو ټوپک والا نشي کولی چې ځان دپاره داسې عمومي ځمکې غصب کړي ځکه ټول خلک په دې کې شریک دي د هر چا حیوانات کولی چې دې څړځی کې وګرځېږي دریم په اور کې شریک دي خلک اور یو عام شی دی د دې درې واړو تشبیه داسې کړې د علماو لکه څنګه چې په هوا تنفس کې ټول خلک شریک دي لکه څنګه چې د لمر په رڼا کې ټول خلک شریک دي لکه څنګه چې د سپوږمۍ په نور کې ټول خلک شریک دي همدغسې په دې شیانو کې هم شریک دي په ځمکه کې هم شریک دي په اوبو کې هم شریک دي او په چراګاه کې هم شریک دي یو ظالم نشي کولی چې ټوله چراګاه ځان دپاره کړي یو ظالم نشي کولی ټولې شاړې ځمکو نه په خپله باندې احاطه راتاوه کړي او په زور باندې غصب کړي نه امیر عادل به یې ورکوي ورته او یا به هغه څوک دا ځمکې صاحب وي چې هغه به غریب وي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اسمر قال آتیت النبي صلی الله علیه وسلم راغلم النبي صلی الله علیه وسلم فبایعه د هغې سره مې بیعت وکړ فقال من سبق الى ماء هغه څوک چې نږدې وي اوبو ته من سبق الى ماء لم يسبقه الیه مسلم څوک چې نږدې وي کوم اوبو ته بل مسلمان نشي کولی چې په هغې باندې پیشي وکړي بلکې په خپله برخه او په خپله خوښه به یې اخلي زیاتې اوبه به نه اخلي یعنې کوم یو چې مخکې وي هغه به اخلي یو صحابي ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې ته یې ځمکه وپخله بیا وروسته ورته نورو صحابه ویل په دې ځمکه کې د ځمکې د مالګې درنګ دی یا کان معدن د مالګې دی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوغوښته چې کوم فرمان ما تا ته درکړی دی هغه ستا نشي کېدلی ولې چې په دې کې د مالګې درنګ او د مالګې کان دی او په دې کې ټول خلک شریک دي په لحاظ هغه ته یې بیرته واغست او عام المنفعه فایدې ته یې وسپاره نو رسول صلی الله علیه وسلم بل دا دی چې ځمکه کومه ځمکه هغه ځمکه چې ځنګلداره وي هغه ځمکه چې داسې وي چې اوبه پرې راوښتې وي هغه ځمکه چې د شاړه وي او سنګلاخه وي او یا داسې ځمکه وي چې څوک پیدا شي د هغې نه احاطه تېره کړي د دې داسې فرمایي چې طاووس رضی الله عنه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله عادي الى الارض لله ولرسوله کومه ځمکه چې مالک نه لري او شاړه وي د هغې مالک الله او د هغه رسول دی ثم لکم من بعد بیا وروسته ستاسې لپاره ده فمن احیا ارضا چا چې میتتن چا چې ژوندی کړه هغه مړه ځمکه شاړه ځمکه یې آباده کړه تکلیف یې تېر کړه او زحمت یې تېر کړه فهی له دا د هغې لپاره ده ولیس للمحتجر حق او هغه چا دپاره پکې حق نشته دی چې څوک چاته ورکول شوې ده بعد 3 سنین وروسته د 3 کلونو نه یو چاته چا ځمکه ورکړې ده او 3 کاله شاړه پرته ده لکه دا ځینې زوروران چې ځمکې واخلي او بیا شاړې پرتې وي بیا که دغه ځمکه 3 کالونه بعد یو بل چا آباده کړه دا ځمکه د همدې کس ده چې آباده شوې د هغه مخکې چاته چې ورکول شوې ده د هغې صاحب نه دی دا روایت کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمه الله کړی دی په خپل کتاب الخراج کې نو نشي کولی یو سړی چې په زور باندې ځمکې واخلي او ځمکه داسې کړي چې په خپله باندې نشي کرلی په خپله باندې نشي خوړلی او د نورو خلکو په ذریعه باندې کوي او یا ځمکې داسې وي چې سړی په غصب باندې واخلي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا غصبي ځمکه یې ولې شو واخسته او غصب یې کړله ورځ په قیامت باندې به 7 طبقې ځمکه د ده په غاړه کې پرته وي اوس د ځمکې اخیستل د ځمکې تعمیر کول د ځمکې خپل شرایط پرېښودل عین جزا لري لکه سړی چې یو جرم کوي یو ملي خیانت دی او همدغسې ورته باید ورسره معامله وشي نه دا چې یو سړی راشي او په زوره باندې ټولې ځمکې تصاحب کړي ولې زه زورور یم او ټولې ځمکې زما دي د نمرود خاصیتونه باید څوک ونه کړي او نه د نمرود په شان کې باید وي باید ټول یو مساوي مسلمانان وي د خپل خلیفه اطاعت وکړي
او خلیفه هم د دې نه کار واخلي چې څومره کېدلی شي د الله جل جلاله د رضا لپاره ځمکې تقسیم کړي، نه د دې لپاره چې هغه خپل خپلوانو ته ورکړي یا د خپلو اقرباو ته ورکړي یا یې خپل د شاوخوا ملګرو ته ورکړي چې د دې قوت پې مضبوطېږي، بلکې علی السویه ټولو خلکو ته دی امیر مسلم خلیفه عادل ټولو خلکو ته وسپاري. همداسې اوبه که چېرته کوی وي یا د یو چا په ځمکه کې دا د هغې شخصي ملکیت دی، خو که عام کوی وي ټول خلک ورتلی شي اوبه ترې څښلی شي. همداسې غدیرونه او حوضونه ټول خلک ترې اوبه څښلی شي، همداسې نهرونه او همداسې ټول بحرونه ټول څښلی شي. هو یو ترتیب دی که چېرته خپلو ظروفو کې او خپلو ظرفونو کې خپلو بالټو سطلونو کې اوبه راوړي څوک، بیا خپلو منګیو کې راوړي، دې نه څوک په زور نشي څښلی. هغه خلک یې بیا په زور څښلی شي چې هغه اضطراب باندې واقع وي او د تندې نه مړ کېږي او جل وهي، نو هغه کولی شي چې بیا د دې سره جګړه وکړي، اما جګړه به غیر مسلحانه کوي، چاقو او کار د دا شي نه به نه استعمالوي، صرف د خپلې رمق حیات دپاره د ژوند دپاره د دې سره کولی شي ترې واخلي. همداسې د باغ کې کله چې سړی ننوځي که چا ونه پرېښوده او دی ډېرو لږې اخیستی و، کولی شي د خپل باغ نه څه چې پوره کېږي د خپلې خېټې ضرورت پوره کړي، خو وړلی یې ځان سره نه شي. همداسې د غلې په لحاظ د ډوډۍ په لحاظ که چېرته یو سړی په اضطراب کې واقع کېږي د اضطراب دپاره کولی شي چې یو چا سره جګړه وکړي، په زوره ترې ډوډۍ واخلي، اما دا چې د خپل قدر او حاجت دپاره، نه دا چې د ظلم او زور دپاره. نو د ځمکو تقسیم، د اوبو تقسیم دا د خلافت حق دی، دا د امارت حق دی، خو هغه وخت چې عدالت وکړلی شي او په ټولو ځمکو باندې یو شان وي، نه د زورورانو لپاره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله